ژوند دا د چرګ رنګ ما کېدای شي دلته یو کیسه وي. څنګه کیسه؟ خلکو مخ ته چپ شو نو حاجي ریحان صاحب دا پر کوم ځای ما ورته ولاړ دا دونه ګروپان چې لګېږي دا داسې یو ښایسته روښنایي چې ده دا به زه کوچني معلومات درکړم. ما او تا چې ولاړو دا نوي عینو مینه معنا دویم عینو مین چې داخلېږي تر دا پله چې راواوړې په دې لاس کې دا غټه پلازه ده روشن قادري مارکیټ. دا کېدای شي هغه وي. ما نومونه ولیدې ښه دلته نوشته او دلته چې دا ښایسته اشارې لګېږي دا کېدای شي دلته یو کیسه وي. څنګه کیسه؟ دا به کیسه به ما او تا معلومه کړو چې څه کیسه ده. اوا معلوموي ته سره راځئ راسره ګورئ پرېږدئ کیمره هم شروع ده نو دوستانو دا خو به بیخي د چې به د څه درته معلوم چې دا څه کیسه ده. ما راپسې سئ راځئ. اشه ریحانه ما خو انګلیسي نه ده زده ته په انګلیسي باندې دغه خط راته ووایه. زما هم دونه نه انګلیسي نه ده زده خو بیا هم خط ویلی سم ښه. دا چې دی شاهد شینواري رستورانټ دی دا کېدای شي دا ګروپان هم دی لګولي. نو څه کیسه ده نو ګروپان دونه ډېر لګېږي؟ نو خو معلومات پرې وکړو. او هلته لیکل سوي هم دي په پښتو خط. اول برانچ کراچي پاکستان دوهم برانچ عینو مینه کندهار افغانستان. څنګه چې په کراچي کې مو کړایانې خوړلې څنګه چې بریانیانې مو هلته خوړلې نه څنګه پیزاګانې چې مو هلته خوړلې عینې دغه ځای پیزاګانې کړایانې دا ټول دلې خورو. او معنا خواته دومه څانګه په کندهار کې دومه څانګه سوله برانچ دلې سو د خیر درځه چې نن ماښام دلې ډوډۍ وخورو. او قدرمن دوستان یې مو نیسي چې دلته نن ماښام یو کیسه سته بیا درته وایو. یا اوس مو ورته عایشه دی چې دوی هم په چورت پاته سي. راځه سیسو چورت مه وهئ. ژوند دې یاست ژوند دې یاست لا مغمره وینه لکه دا دې راورسېدو د خیره سره نو زه لوړ خېږو د خیره سره. لوړ خېږو که دلته کښېنو؟ یا دا ځای هم دی دا ځای خو نو هم دی لوړ اصلي ډوډۍ لوړه ده هلته به ډوډۍ خورو د خیره وه هلکه لږ کرار زه خو نو ډوډۍ خلاص ته خو کوچنی یې پر زینو ښه ختلی سې زه خو نسم ختلی. دا خو نو اشپزخانه ده. اشپزخانه نو دوستانو دا دی لوړه وخترو د خیر سره پټي پریس په لپسه وسپله نو دا د میلمانه راغلي دي نو تاسو د پروګرام تر پای شي به پر سره مال وسی موږ به تاسو سره د میلمنو سره د ځانګړي مرکې لرو. سلیم محمد کا کومه خواته ولاړی د غسر به مخنی مرکه وکړو نو پروګرام در خیر سره وګورئ. بله و قدرمنو دوستانو یې منوي چې د دې د شاید شینواري رستورانت هغه خواړه به هم تاسو ته ښکاره کوو چې څه ډول خواړه دوی لري څه ډول خواړه درته پخوي او په راتلونکي کې دوی څه ډول خدمات تاسو ته لري. زموږ اکثره کندهاري خلک چې پاکستان ته تللي دي د کراچي د ځای نه دی هغه شهید رستورانټ چې دی دوی د هغه ځای د خوړو ډېر صفات کوي. نو دا دوی د خیر سره په کندهار کې فعاله سو د دې په باره د خیر سره خوراکونه کوو شیان به خورو. هغه کړایي به وي هغه بریاني به وي هغه پیزا به وي هغه رولونه به وي څه وخت به خورو. ته څه داسې تلواري دي د بله ډوډۍ سره مه کېږي دا د اشپزخانه ده قدرمنو دوستانو اشپزخانه هغه چې ښایسته بوی روان دي پخېږي. تا د ناکس تا در سجمو د ښه خوندور بوی نه و دا تاسو د اشپزخانې سره ولاړې
بس د خیر سره به 15 دقیقې بعد 10 دقیقې بعد د خیر سره ډوډۍ آماده کېږي وبګورو چې چی دی پخوي چی دی لري هغه معلومات هم بر دوستان ته ورکړو تاسو موږ سره اوسئ او هیره مو نه وي چې دا شاهد شینواري رستورانت دی چې مرکزي څانګه یې په کراچي کې ده او دومه څانګه یې ده اوس په کندهار کې آینو مینه د اول آینو مینه چې راپورټ د ولې د غاړ څنګه راپورټ چې روشن قادری مارکیټ دی په همدغه روشن قادری مارکیټ کې شاهد شینواري رستورانت السلام علیکم روجان علیکم السلام سر مسعود خیر سه شایسته نوم جرت وای نوم یې اسد دی اسد الله خان په دغه ډوډۍ کې چې کم خوراک ډیر خوښ شو کړایي ډیر ښه پخ کړی و او ښه خوند یې راکړی و مې خوړی د دې څانګه وه یوه دانه په کراچي کې دلته ورغلی تر اوسه نه یم راغلی وربسو د خیره کراچي څانګې ته بیا مرسو خو ډېر خوشحال یو چې په کندهار کې څانګه پاره کړې کړایي خوندوره ده کړایي یې ډېره خوندوره وه لیدونکو ته څه پیغام لري لیدونکو ته هم پیغام د هغه د کومو خلکو چې د کراچي خواړه خوښه ده یا یې صفت کوي اوس مستحیل و ارزو دا ده چې په کندهار کې هم دا څانګه پاله سوې ده دوی باید دلته تشریف راوړي هغه د کراچي خواړه چې خوښ و هغه باید دلته وخوري ډېره مننه خیر زه به هم یو څو میلمانه سره وغږوم چې څنګه و د زه به ډوډۍ وخورم شاید شینواري رستورانت ته مرکه وکړه ته هم راسره اوسه نو څه شي دي زه به ډوډۍ وخورم ته مرکه ته ډوډۍ لا نه ده خوړلې یو وارې مې وخوړله ښه څو وارې خورې خو دوه وارې خورم مه کوه یاره ها ته ګوره ها خوله ته خوله مې وګوره یا نه یې ده خوړلې مې ده خوړلې ښه ورس چیرې کښنه کې مرکه وکړه ورسه راځه سلامونه حاجي صاحب ستړي مه سئ جوړ په خیر و خیرات صحت مو ښه دی جوړ و روغ یاست خیر اوسئ الله مو غم مروینه حاجي صاحب څنګه و د خوړو خوند څنګه و دا چې شاید شینواري رستورانت تازه په فعالیت پیل کړی دی دا نو هغه افتتاحیه مرحلې دي نو مهرباني د لیدونکو ته د خوړو ذایقه ماشاءالله ډوډۍ ډېره خوندوره ډوډۍ وه ته باور وکړه چې بس بیخي ډېره مو وخوړله او ډېره خوندوره بس الله پاک چې بس د دوی پر کاروبار باندې برکت سره ور واچوي ډوډۍ خو نو بس چار څونه تعریف وکړې بیا هم په حساب باندې پر کمه ده نه او ډېر ماشاءالله ښه خوندوره ډوډۍ ده څو ډوله خواړه درته پراته دي یا مثلا څو ډوله خواړه یې درته راوړي دي په دغو ګردو کې کم ډول ډېر ښه خوند وکړ بس هر یو په خپل ځان کې بس خپل جلا ښه خوند لري نه بریاني هم مثلا د خپل ځان په ذایقه کې ښه خوند لري کړایي خپل په ځان کې ښه خوند لري کابلی پلو یې خپل ځان ته ښه خوند کوي مقصد نو خوندونه بس ډېر کاپیانه ډېر ښه خوند دی لکه څنګه چې د کړایي و مثلا د بریاني و همداسې تیکا کباب و کابلی پلو خوند چې دلته تا هېڅ کې یا وکړي دا خوند یې وکړي ایا بل ځای دې هم خوړلی و منې یا بس ماشاءالله دا داسې په نوې طریقه باندې بس په نوې ذایقه باندې بس خوند یې ډېر ښه داسې پر کیفیته خوند یې و ډېر ښه خوند یې و ماشاءالله نو بس موږ خوشحاله په دې خاطر باندې چې موږ داسې بس د یو ښه امتیاز سره برابر یو هوټل یې په کندهار کې خلاص شو نه چې موږ په آینده کې مثال یو بعضې دوستان راځي سړی راولي نه نو بس په مجموع کې ښه خوندوره ډوډۍ وه قدرمن دوستانو دا بل لاس ته مې بل حاجي صاحب دی د ده سره به هم وغږېږو دی به هم خپل نظر د خوړو پر برابر سره شریک کړي چې د څنګه او کم خواړه یې ډېر خوښ شوله ستړي مه سئ السلام علیکم محترمه څنګه یاست خیریت یې جوړې ډېره زیاته مننه حاجي صاحب ډېر وبخښئ چې مزاحم اوسو ځکه د ډوډۍ وخت دی نه ډېره مننه کم خواړه ډېر خوندور وه ځکه د شینواري رستورانت ټول خواړه خوندور خو بیا ستا پر طبیعت کم خواړه بیا الحمدلله دا ټوله کې ښه ذایقه وه ډېر ښایسته خواړه یې پخ کړي وو خصوصا دا چکن کړایي چې و بیخي ماته ډېر ښه خوند راکوي بریاني هم دغسې سمسي پخ سوی وه دغسې کباب چې و په اصطلاح هم ډېر ښایسته پخ سوی و او یېره دې نه وي چې ما د ده
یو کوم رستورانت چې و په کراچي کې دغه په ابتدایي کې هم زه هلته حاضر وم. ډېر ښه. اوس مې هغه یاد را په یاد شو چې هلته کراچي کې زما هغه شپه مې را په یاد شو چې زه هلته وم د ابتدا د دې رستورانت وکړله. اوس هغه یاد مې بس په یاد دی او زما هغه خواړه چې دی هلته پخوله نو بس هماغه یاد مې بېرته را تازه شو. شکر. قدرمنو دوستانو، رستورانت ماشاءالله ښایسته جوړ دی، ښایسته ډیکوریشن، ښایسته لایټونه، همداسې ښه فضا. دلته به نور ځوانان هم ناست دي، د دوی سره به هم غږېږو، دوی به هم خپل نظرونه راسره شریکوي. ځینو دوستانو ډوډۍ خوړل د تللي دي او اوس هم دا دي ځینې دوستان را روان دي د ډوډۍ دپاره. ښه منظم کار روان دی، منظم ډوډۍ راځي، منظم بیرته همدغسې غابونه و، پلیټونه و، نور هغه غابونه سره ټولیږي، پر ځای بیرته نور کسان کښېني او نور ډوډۍ ورته فورا ورته راځي. رابسو دغه دوسته چې ډوډۍ خوړلې ده که لا نه ده خوړلې. السلام علیکم. وعلیکم السلام جوړ ورحمت په خیر، الله وبرکاته. صحت مو ښه دی، خیر و خیرات دی، جوړ و روغ، خیر و خیرات دی. ریحان ما ته دواړه پر دا چوکۍ ځایدای سو؟ زما چوکۍ به در خالي یا ستا چوکۍ مې راخلي کوم او دی ما ډوډۍ نه ده خوړلې. دا چوکۍ ماته نسي، دا ډوډۍ نه ده خوړلې، خو دغه ګرده غمونه تاسو بیا یو بل خواته ناست وو ومې خوړله، خو اوس نجه خواته بیا نه ده خوړلې. خواته نه راوښتي غابونه خو نه خواته ډېر سپېره نو خامخا ریحانه زه چې هم ښه خوند یې پر اخیستی دی زه زما سره مسابقه کول دی په رابل میز ناست ما ته راواوښتي ته سره دوی څه وایي. ښه نو اول خو دې نوم ووایه دغه لیدونکو ته. نوم مې شریف الله دی. شریف الله تخلص تخلص مې سعیدي دی. دغسې شریف الله سعیدي ووایه چې ښه خوند وکړي. نو سعیدي ښاغلي سعیدي صاحب ډوډۍ چې وخوړله؟ ډوډۍ مې ولا وخوړل و، ډېر ښه خوند یې وکړي. څنګه وه د ډوډۍ ذایقه څنګه وه، خوند یې څنګه و؟ بداګردو خوړو کې دې د پر طبیعت کم خواړه برابر وه؟ ولا چې هر شی به راتلی یو به درابل به دغه په ذایقه کې درابل بهتره و. هر شی انشاءالله ډېر خوندور و او ډېر ښه خوند یې وکړي. موږ سم انشاءالله شی نه دي پاتې سوي، ګرده مو وخوړل. ماشاءالله. نو خوند به هلته وي چې سبا بیا میلمانه درته راسي، دوستان درته راسي، انډوالان درته راسي، یاران درته راسي او میلمانه پسې دلته راولي انشاءالله. دا موږ به هم دغه کوو انشاءالله، میلمانه به هم دلته راولو، نور فامیلونه به راولو انشاءالله. او دا زموږ خپل ځای دی، خپل هوټل مو دی انشاءالله او ډېر ښه خواړه یې دي. موږ ځینې خوشحاله شو. ژوندي دي دی به څنګه دی به میلمه کې ورځ که نه؟ څوک دی خوا دې نن میلمه و بله میلمه چا څه کوي. دا اوس تا وویله، اوس تا ول میلمانه به راول، انډوالان به راول، ملګري به راول. دوی دا دي د خیر سره په هغو کې زه نه یم. ولې نه؟ ریحان صاحب خو چې نه ګر سره یو لا نه خو دا اوس چې بیا درته وویل یا ده وخوړل داسې دي. خو هدف یې د نن ماښام دی، نن ماښام باید خوا دې وخوړل وم، نن ماښام خو بیا د خیر جمعه په شپه به بیا راسو د خیر سره. سم زه به ستا نمبر ثبت کړم، که نه اوس مې ډیلیټوي. جمعه په شپه به راس پیسې به دی ورکوي. بیخي صحیح ده. خو جمعې په شپه خو بیا زه کار لرم. خو تا اوس جمعې په شپه تا ته څه موقعات په لاس ورکوي؟ اوس کار پیدا شو. خوند به هلته چې د جمعې په شپه دی راسي او نور میلمانه هم ورسره وي او حساب هم دی کاټ کړي چې ته نه یې ورسره. یا نو خو که راځي خو یا زه دوی به راځم. راسره انشاءالله موږ به حساب ورکوو ښه انشاءالله. حساب یې ته وکړې څنګه؟ سید راځم کار راځې خامخا کول دی. هغه ته مې جواب لا کار نه لرې؟ یا نه لرم. دا اوس ستا د ده څنګه ملګرتیا ده؟ زما د نه سره کېږي. ډېره مننه. ژوندي یاست، لیدونکو ته مو څه وینا ده؟ لیدونکو ته مو دا پیغام دی چې حتمي او لازمي دلته باید یو وارې راسي، خوراک وکړي، نو بیا به انشاءالله بل ځای ته نسي ولاړ. که د جشانو ذایقه وګوري بیا به بل هوټل ته نسي ولاړ انشاءالله. تشکر. علامه ژوندي لره سعیدي صاحب و. قدرمنو دوستانو چې ورسره وغږېدلو، ښاغلي سعیدي صاحب د خوړو څخه ډېر راضي و. تر ټولو ډېر صفت چې کاوه هغه نو د چکن کړایي وه. واقعا چکن کړایي موږ هم وخوړله، ډېر ښه خوند یې وکړ، ښه ذائقه یې درلودله. ریحان صاحب بیخي د اوس هم پکښې ګرځي، میده میده ټوټې پیدا کوي، اوس یې ما دې خورې. خیر په هر صورت خدای دې موړ که، خدای دې یا داسې وږی هم نه یم لکه خلک چې فکر کوي، داسې دی چې بیخي خوندوره ده، ډېره خوندوره ده. هډوکي مې دا وخوړل. هډوکي دې څنګه وخوړله؟ ومې خوړله. ښه څه درته ووایم اوس؟ هډوکي خو هېڅ رقم ته نسې خوړلی، ته دونه نه کښېنې هډوکي نسې خوړلی. او هغه پاور بینک زه چې هم چارج بند کړی دی، څه چې هم چارج نه ورکوي. ښه قدرمنو دوستانو
دی وایي مرکه زه نه کوم. قدرمن دوستانو راځو ځانګړو مېلمنو ته دعوته کې د قدر وړ مېلمانه ناست دي، د دوی سره مرکه کوو، د دوی سره غږېږو، دوی د خوړو پر برابر څه وایي، د ذایقې پر برابر څه وایي. حال دا چې ډاکټران دي، ډاکټر صاحبان دي چې د صحت پر برابر څه وایي، خواړه څنګه وه، را به څو مرکه به ورسره وکړو، د دوی د خولې څخه به یې واورو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېر وبخښئ دا چې د خوراک پر وخت هم یا د ډوډۍ پر وخت هم یاست او موږ مزاحم مسؤل او خدای مو وبخښي، مشکل نشته. لیدونکو ته چیرې ځان معرفي کوي؟ نورالله نیکزاد یم، د دغه مارکیټ په سر کې مې دواخانه ده. بله دواخانې مسؤلیت لرم. الله مو ژوندي لره. تشکر قدرمنو دوستانو. نورزاد صاحب دی چې دستي په همدغه روشن کادري مارکیټ کې هغه د سر دواخانه د دوی ده. نو حال دا چې در یاده پورې چې زه خبر یم دغه د دوی دواخانه هم ډېره پراخه ده، په دوه منزل کې هم ځای لري، روغتون دی البته. نو اوس هم نوم روغتون دی که نه اوس درملتون دی؟ اوس هم روغتون دی، روغتون مجهز روغتون دی، فعالیت یې نه دی شروع کړی، د جواز پورې معطله دي. انشاءالله جواز تر میاشتې و نیم پورې جواز تکمیلیږي انشاءالله. برنو نسایي ولادي روغتون دی. بله تشکر. الله مو ژوندي لره. د شینواري کړایي څنګه ده، و همداشان بریاني او تیکه کباب او داسې نور خواړه؟ ماشاءالله خوراک یې بیخي فوق العاده دی، هم د کیفیت او د خوند لحاظ، هم د نظافت او د صفایي او د دې د اړخ بیخي خوندور دي. او دا خو نو موږ د وخته وخته دا خورو، کله چې سفر کوو کراچي ته، هلته هم د دې دغه خوراکونه دي. نو موږ چې رښتیا چې ډېر خوشحاله یو چې داسې یو ځای د لیست او داسې با کیفیت او پاک او صحي خواړه راکوي، ډېر خوندور دي. ډاکټر صاحب ډېره بخښنه راته کوي ځکه ګوله یې جوړه وم، زه پر عالمه هغه ګوله یې تر اوسه پورې همدغسې نیولې وه. الله مو ژوندي لره. تشکر. بیا هم دغه حاجي صاحب ته راځو، اول یې نوم پوښتو، بیا وروسته بیا د مجلس ورسره کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یاست؟ په خیر یاست؟ الله مو ژوندي لره. خیر وسي. زه به اخوا ته واوړم تر څو مخ د کیمرې ته ښه برابر سي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زما نوم کبیر احمد دی. نو راغلي ول ته رستورانت ته خوراک مو کوي. نو ماشاءالله ډېر ښه خوراک دی، په هیڅ شي کې ویل نشته، نه په کړایي کې، نه په بریاني کې، او قبلي پلو هم ډېر خوندور قبلي پلو دی. نو بس الله مو ژوندي لره. تشکر. ډاکټر صاحب وغږېدی د کړایي پر خوند، مثلا همداشان د قبلي پلو او تیکه کباب او داسې نور خواړه وبندي. هلته چې د ویل په کراچي کې هغه د دوی کوم هغه مرکزي څانګه چې ده، هلته مو خواړه خوړلي دي، یعنې فرق نه سره کوي. تاسو هم هلته د دوی په مرکزي څانګه کې خواړه خوړلي وه که نه وه؟ او که مو نه وه خوړلي، د اوسنیو رستورانتونو ترمنځ دا رستورانت بیل دی نه دی، فرق لري نه لري؟ بله و هلته کراچي کې هم د دې رستورانت موږ راغلي یو، هلته مو خوراک کړی دی، هلته هم فرق نشته، هېڅ په هېڅ شي کې فرق نشته، نه په بریاني کې نه په کړایي کې. او پاسو د دې هم رستورانتونه شته، خو د دې ځانګړتیا دا ده چې پاک دي، ښه ځای پاک دی، منظم دی، وی آی پي اتاقونه لري، فامیلي اتاقونه لري، د دې شي کمي نشته. د ډاکټر صاحبان سره وغږېدلو، دوی خپل نظر شریک کړ، تاسو ولیدل. دلته راځو یو بل ځانګړی کس ته، ځانګړي نفر ته راځو، د ده سره غږېږو، سلیم احمد کاکو، یعنې ګران افغان. راځه وده 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 چې دا ښکاره سي، راز دغه ونیس، دوی ماته دا چیچ کوو. ښه افغان صاحب لږ به دا چوکۍ داسې کم دغسې نه کېږي، بس پرېږده بله پرېږده، دغه دوه ولته به دی ودرېږي. ښه څنګه کار دی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بخیر، صحت مو ښه دی؟ جوړ روغ یاست؟ څنګه وه دا څونه دغه ستا شناخته دی؟ دا خو زما مشنګو دی، دا اوس رالی ستړی ستړی کېدی، ول ما ډوډۍ نه ده خوړلې، مال راځه دا ما سره وخوره. نو په ده ته نه یې خبر؟ یا نو ورته ووایم چیش ورته ووایم؟ ګوره چیش دی؟ غوږ ونیسه، روزه به وایي چې زما پر نس درد یو مثلا دا شیان به راوایي. خیر ګوره دا اوس دوه ځایه نور مې ولیدي چې ډوډۍ خوړل، یو وارې ډوډۍ وخوړه ولاړ سو، بل میز ته کښېنستې، اوس دا دی بیا ستا سره ناست دی. دا اوس یې ما ته وویل زه پر باسکله باندې رالم، بیخي وږی یم، ول ډوډۍ در سره خورم، مال راسه هغه کښېنه خپله ډوډۍ وخوره، ښه ښایسته ډوډۍ ده. نو بله دی ښه دا چمن هم په تا کې شته؟ ما نه دي خوړلي، دغه مې اول افته ده، اوس دا چې ونه قرار کښېنه درته عمر دا خلک دي چې خلکو مخ ته چپ شو. ډوډۍ اوس وخوري که نه وخوري؟ ودې خورې سي بله
خوره چې رښتیا خبره یې دلته خو څوک به موږ نه اوري غږ به نه اوري ما په خپله دا دویم وار ده چې خورم یې غږ مه لره غږ مه لره نو څنګه وایې چې ولې په څه خاطر باندې ولې دا 2 وارې ډوډۍ وخوړله په دې خاطر مې 2 وارې ډوډۍ وخوړله چې ماشاءالله الله پاک دې د دوی په کاروبار کې برکت واچوي او دغه په خوشحاله دغونه یې ډېر یم چې ماشاءالله چې اوس نو د چا پر چم باندې ول هغه دغه متل دی ول ام کسی سے کم نهي یعنې زموږ په کندهار کې ماشاءالله ډېر سره داسې رسټورانټ راته راغلی او زموږ اوس وار نه یې خطا چې د هره ځای څخه موږ تاسو ته میلمانه راشي هغه به انشاءالله تعالی موږ به ډېر رارسوو او دا ښایسته خواړه به وخورو کوم خواړه ډېر ښه خوندور کړ په دا ګردو کې د ګردو کې د ګردو کې خواړه یې څه کوي چې دغه چکني سې ونیسې دا خو ناوله د چکني ده او دا تاسې باور وکړئ دا ځان ته یو ذایقه لري یو ښایسته ذایقه لري ډېره ښایسته چکني ده چې ما خپله نه ده خوړلې دلته هم په کندهار کې نه ده خوړلې ما خوړلې ده توره چیرې وخوړل په بل میز کې دا دې په بل میز کې خوړلې ده ځان کار یې کړی و د کار کړی نو دا هم په دې خاطر درته چې ماشاءالله کې د چکني څخه نیولې بیا د هر څه خواړو پورې انشاءالله د هغه څه ښایسته کړایي وه د هغه څه ښایسته بریاني وه چې داسې نه چې اوس د دوی دغه د چې مثال چې کم په کراچي کې هغه د دوی کم بل برانچ دی هغه غټ ځای چې دی مثال د هغه ځای څخه یعنې دا یو څانګه چې دلته زموږ تاسې ته راله او عینو مینې ته راله وروره جان او ځوانان دلته بیا زموږ تاسې د کندهار ځوانان چې دي هغه بیا ډېر اکثره د چیز شوقیان دي د ښه خوړو شوقیان دي چې هر ځای ښه خواړه ور ورسېږي نو زموږ تاسې د کندهار ځوانان ماشاءالله هلته ځان رسوي اول زموږ په ټول افغانستان کې په اول قدم کې زموږ د کندهار ځوانان یو د میلو ډېر شوقیان دي او بل د هغه تر څنګ د ښه خوړو چې ښه خواړه یې نو به انشاءالله تعالی هلته ورځي خو خدای دې دغه حاجي صاحب ته یې وایرسم خبرو اخته یم چې حاجي صاحب کور ودان الله دې وکړي چې حاجي صاحب محترم د دغه هوټل والا در ښیم چې دی در پایه پورې در اخره پورې دغسې خواړه د خپلو هیوادوالو ته ورکړي د خپلو ځوانانو ته ورکړي چې هغه هم د خوړو څخه خوند واخلي هم د ټوشاک څخه خوند واخلي او د هر څه څخه خوند واخلي خدای دې وکړي یا انشاءالله دغسې به کوي ځکه دغه د پیل یې له داسې خوندور و نو حتما نو هغسې مخته تګ بیا هم دغسې خوندور و انشاءالله بس ډېره مننه لیدونکو ته بیا هم څه وینا لرې هادي میډیا یوټیوب چینل دی لیدونکي چیرې دي ولته هلته وګوره هغه دی چې باره کیمرا درته نیولې ده چا راته نیولې ده هغه ده دا ټلیفون دی کیمرا چیرې ده عکاسي خو کوي دا کیمرا کومه ده و دا کیمرا ده ښه دغه کیمرا ده مخه خواته دی هغه مخه خواته وراړولې مال چې زما خواته ونه ګورې ښه داسې خوابدي به و داسې خوابدي دی خو خیر بیا هم ستاسو عادي میډیا چینل ته بیا هم سلامونه ورته وایو چې خدای پاماني کوو بیا هم سلامونه ورته وایو اوس بیا هم سلامونه ورته وایو او ځکه چې دا د عادي میډیا یوټیوب چینل چې دی محترم معروف وای دغه مشنګو دا خلک ډېر په مینه سره ګوري او انشاءالله تعالی موږ تاسو به ګرد ملګري ټول ملګري په ګډه سره او افغان سره عادي یوټیوب چینل ته به موږ تاسو کار کوو خدمت وکړو تر هغه وخته پورې چې موږ تاسو دوستان موږ خوشحاله وساتو په خارج کې ډېر دوستان دي تا وینې دوی ته څه وینا لرې څه دوی ته د خارج خلکو ته خو د هغه وایم چې وروره د خیره چې هر وخت رالاس سر سترګو موږ درته ولاړ یو هغه اوس هم درته درېږم بیا هم درته درېږم یعنې بېرته به کښېنم دغه باندې درته ولاړ یو په خدمت کې موږ درته حاضر یو چې تاسې د خیره هر وخت رالاس کندهار ته د خیره سره نو انشاءالله تعالی دغسې ښایسته کړایانې او دغسې ښایسته بریاني او دغسې کبابونه رقم په رقم تیکه کباب و چکني کباب یا خو چکني خو بیا جلا ده ته ولې په خپله کې راولېږه ورور جان نو دغه به موږ انشاءالله تعالی په خپلو مېلمنو باندې خورو چې هر وخت دی دې خدای راولي موږ به دلې ورته ناست دغه دی سره وبه ګورو دوستانو چې په تاسې څوک راځي دلته او تاسې هم راته داسې کوي چې وبه ګورو که تا موږ دې هوټل ته بوتلو انشاءالله که ورځې که شپه خدای مو راوله شینواري سید شینواري شاهد شینواري هوټل ته به د خیره سره موږ د خپل دوستان راولو نور خبرې خو به الله مو ژوندي لره
ډېره زیاته مننه. زه خوشبنده یم. کور مو ودان. شکر یې ستا ودان ورور جانه چې دونه ډېر مصروفه دي کړلو ورور جانه. یو خبره بله درته کوم، دغه هلک ته ډېره ډوډۍ مه ورکوه. کوچنی هلک ته د غټ سړي خوراک کوي. والله وایي دغه متل دی، وایي نس کې خپل دی، ډوډۍ خو ته بل ده. خو زه وایم مې کوه خوري دې په دې سړی نه مړېږي. دا اوس 21 دانې ادومان دي که چې دغه سیخ کباب د چرګانو دا 21 دانې دغه ځوان وخوړل. دغه ځوان 21 دانې دغه د چرګانو دغه یې وخوړل. ما به دا فکر کوم چې ته د شی چې ده خوړلي دي. یا داسې نه خدای نه کرده چې بیا زموږ ته دا پروګرام بلې خواته ولاړ شي. خیر دا ټوکې ټکالې به پرېږدو، داسې نه بیا د شپږ دېرش رقم په راټوکې سجي جوړه. خدای په امان. الله مو ژوندي لره. قدرمنو دوستانو، سلیم احمد کاکو د هم دا خواړه خوړلي وه، د هوټل پر برابر یې تاسو ته وویل، د خوړو پر برابر یې تاسو ته وویل. او هغه دوستان چې ډېر لیرې د وطنه دي، وایي خدای مو راوله، هر کله راسئ دغه هوټل ته به مو راولم، دلې به مېلمستیا در کومه، دغه خوندور خواړه به در باندې خورم. وایي ما چې تاسو راسئ، نورو دوستانو ته هم ورځو، تاسو له موږ سره اوسئ. او دا فیملي ځای دی، دلته هم ځینې دوستان ناست دي، د دوی سره به موږ غېږو د خوړو پر برابر باندې چې د خوړو څخه خوند اخیستی او که نه دی اخیستی. السلام علیکم. خدای مو راوله. خدای نورزاد صاحب څنګه یې؟ نورزاد صاحب ښه یاست؟ خیر و خیراتئ؟ صحت مو ښه دی؟ هغه مهم شیان در څه پاتې شوي دي؟ والله دا څو چرګ غوښې مې ډېرې وخوړلې او خورا خوندور کړایي و، د شینواري کړایي و. بله بله. او دا ولا که د چکن بوټي ورته وایي که څه شي، تیکه کباب. تیکه کباب دا هم ډېر خوندور و. او ما خپله دغه د پلو وریجې ډېرې خوښېږي، نو بس دغه او غوښې مې تا ته ساتلې وې. دوستانو هغه سم هغه غوښې پرېښې دي، نو دی زه چې وایم د غوښې څه پرهېز دی. مقصد ګوره دغه خلک دا فکر ونه کړي چې د غوښې کلکې وي، یا غوښې ډېرې بهترینې پخې شوي دي، خو زه بیا د غوښې د غوښې سره نه کېږي. ما وویله چې ته پرهېز یې، ځکه پرېښې دي. او څنګه وه د ده غویی نه دي خوښ؟ په دا ګردو خوړو کې د ټولو هغه ښه خواړه، هغه ښه چې ستا په زړه ته برابر خواړه و، هغه کوم و؟ هغه کړایي و. کړایي و. کړایي ډېر خوندور و او ډېر شیرین و، تریخ هم نه و ډېر. په دغه مې ډېر خوښ شو. ښه منظم و. اوکې. الله مو ژوندي لره. تشکر ښاغلي نورزاد صاحب. لیدونکو ته څه وینا لرئ؟ لیدونکو ته زه دا وینا لرم چې که غواړئ د خوندورو خوړو څخه خوند واخلئ، نو شاید شینواري رستورانت ته تشریف ځان راورسوئ. الله مو ژوندي لره. تشکر. قدرمنو دوستانو، بیا یو بل شی دی. لکه تا دې بلا وایي ته ډوډۍ ته ناست یې، ته اوس بیا به کله کښېنستلم، خو دغه ناول والي دی. پارسل دي تا سال جوړ کړی دی. حلوان اکا دا سړی تا خراب کړی دی. راسه دورې راسه. څنګه راسه دورې راسه؟ دغه سړی تا خراب کړی دی. سلیم احمد کاکو ما خو نه دي خراب کړی. څنګه تا نه دي خراب کړی؟ د هر ځای چې ګورې ورور جانه پر هغه ځای باندې دی ناست ډوډۍ خوري. دا د چرګ دا ګوره پرېږده سلیم احمد کاکو پرېږده. ولې د خلکو ته موږ وایو د شرموي وایو چې هر ځای دی ناست ډوډۍ خوري. دغه ناول واله ده چې شنی دی. پهلوان اکا دې ونیوئ. چټک را پسې راځه، هغه باسکل کور ته راوله، تا دې بلا وایي. دغسې ما لاس وارې تا ته وویل چې هر ځای ډوډۍ مه خوره، هر ځای ډوډۍ مه خوره. اوس هلته د ده سره ناست وې. کښېنې ډوډۍ خورې، هغه دې پلار ولاړ سم وایي چې ولاړ شه. ورسه هله شاباش. خبره نه پوهېږم. خو سم وایي چې ولاړ شه، مې خوره. هغه دې بیا رالی. هله ورسه. دا دی لس ځایه ډوډۍ وخوړه. السلام علیکم. جوړ په خیر. خیر و خیراتئ؟ ته بیا چې سم دی زموږ څخه یې لار ورلیکه ورکه کړله، جنجال پېښ شو. دغسې کسان خو چې نه دي دا د سلیم احمد کاکو اولادونه، پر د عمر د سړي څه لار ورکوي. یو درې ځایه مې نور ولیده ډوډۍ یې خوړله، بیا یې ډوډۍ خوړله. د سلیم احمد کاکو سره ناست ډوډۍ یې خوړه، چې رالم دلته هم دا دې ناست ډوډۍ خورې. ډوډۍ د خوري نه خوند یې ورکړی دی. بیخي یې جالب خوند ورکړی. زه دغونه کوچنی او دونه ډېر خوراک ما در اوسه نه ولیدلی. در سره سوځلې دي ډوډۍ. قدرمنو دوستانو، اجمل ملتفال د کندهار د مشهورو ممثلینو څخه دی، چې نن ماښام دی هم زموږ سره سته په دې رستورانت کې. نو ښاغلی ملتفال صاحب، د هادي میډیا یوټیوب چینل لیدونکو ته اول سلام، او وروسته د خوړو د ذایقې پر برابر کوي څه ووایاست؟ د هادي میډیا ټولو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هادي صاحب خواړه خو ډېر خوندور و،
ته باور وکړه چې ملک جان سره مې ډېر بنډار هم وکړ نو دلته زه دی دو په دو سره ناست نو ډېر ښایسته ذایقه وه ډېر ښه خوند یې و نو څه نه پکې ویلی بله تر ټولو ځکه د هر یو دوست څخه مې جلا جلا ځکه دا یو تکراري پوښتنه هم ده او ما ته خوند راکوي دا تکراري پوښتنې ځینې وخت دا تکراري پوښتنې په بار بار چې اوس یې ښه خوند کوي د ذایقې د البته د دغه خوړو د ذایقې پر برابر مې د هر یو څه جلا جلا وپوښتله ستاسې هم پوښتمه چې په ګردو کې کوم خواړه ډېر تا ته په زړه پورې وه ما ته خو بېله فرقه وه که پلو و که بریانی وه که کړایي وه که کباب وه تیکا کباب ډېر خوندور خواړه وه کم ما مخکې تاته وویلی چې کم داسې د دغه ځای نه و پکښې کې چې سړی وایي چې دا شی د خو ځای نه و بله که چیرې تا ته هم داسې موقع په لاس درکړل سي چې مثلا یو څوک تا ته وایي چې مثلا ما بوځه یو میلمستیا ته یا داسې هوټل ته مې بوځه چې تر ټولو ښه خواړه وي ته به کوم ځای ته بوځې بس زه به نو هم شاید شینواري هوټل ته راولم بخیره بس نو ما خدای پاک دغسې ملګري پېښ کړي چې دوی ما ته ووایي چې ما بوځه دغسې یو هوټل ته چې ډېر خوندور خواړه یي نو زه بیا خامخا شاید شینواري هوټل ته راولم الله دې ژوندی لره خدای دې غمونه مه راوینه محترم ملتپال صاحب چې مرکه دې ژوندی اوسې قربان م شم په وروستي کې ټولو لیدونکو ته خپل نظر وړاندې کړ زما نظر دا دی البته یو پیغام دی چې تاسې زما خو ټول عمر پیغامونه داسې دي چې مثبت دي منفي پیغامونه زه خپله نه وړاندې کوم د دغه هوټل څخه به هاخوا ته زه یو پیغام درته وړاندې کوم زما پیغام دا دی چې یو د بله سره مینه وکړي یو بل غېږ ته سره رانږدې کړي او په خپلو اولادو باندې تعلیم وکړي یوازې کلم دی چې هغه موږ مخ ته بیایي نو که کلم پورته کړو انشاءالله هر څه به لاسته راوړو زما دغه پیغام الله دې ژوندی لره تشکر ښاغلي ملتپال صاحب قدرمنو دوستانو بیا هم تاسو له موږ سره اوسئ ځینې دوستان دلته هم ناست دي د دوی سره به هم داسې لنډو کې د داسې لنډ نظر به راواخلو وروسته بیا مخته ځو د رستورانت مشر حاجي صاحب به وغږوو دوی به د رستورانت پر برابر به موږ ته لږ معلومات راکړي چې رستورانت یې په کم نیت او په کومو هیلو باندې رستورانت خلاص کړی دی او د کراچي له برانچ سره دوی څه ډول ارتباطات لري او همداشان په کم فکر سره دوی پانګونه کړې ده بیا هم له موږ سره اوسئ دلته یو ځوان ناست دی خو بغلته یې کښېنم قدرمنو دوستان تاسو له موږ سره اوسئ راسئ السلام علیکم خدای مو راوله جوړ په خیر صحت مو ښه دی خیر و خیراتي دوستان ښه دي شکر الحمدلله ته ښه ډېر وبخښئ چې مزاحم وسول راللو خدای دې نه کړي خدای مو راوله خیر الله مو ژوندي لره څنګه و د شاید شینواري د رستورانت همدغه کباب و مثلا کړایه او همداسې پلو و نور څه شي وه کړایه تیکه کباب دا خو هغه خواړه وه چې موږ نن ماښام نوشیجان کړله نظر دې څه دی کوم خواړه ډېر درته په زړه پورې وه اول خو چې تاسو خدای راولي الله مو ژوندي لره خیرات دی ماشاءالله ډېر ښه ترتیب یې جوړ کړی و او نام خو د هر شی بس معیار ته برابر وه کړایي د اکثره هوټلو کې ډېره ترخه وي نو دلته هر څوک کولی شي چې ویې خوري هر رقم سیسټم باندې د دې پر اصول باندې برابر شی پیدا کېږي او زما په خپله کړایي ډېره خوښه شوه ډېر زیاتره دوستانو کړایي خو انتخابوله زیاتره دوستانو بس کړایي خوښوله قدرمنو دوستانو کړایي ځکه انتخابوله داسې نه چې هغه نور خواړه نه وه پر معیار برابر وه هغه هم برابر وه خو دغه کړایي چې څنګه اوس دلته جوړه سوې ده یا پخه سوې ده داسې کړایي نور نه ده پخه سوې یا نور هوټلونو کې داسې کړایي نه ده ورکړل سوې که ورکړل سوې ده په داسې ذایقه او په داسې خوند سره نه نو په همدې اساس ټول دوستان بس همدغه د کړایي انتخاب لري او کړایي ډېر په زړه پورې وي او د نو ډېره زیاته مننه د هادي میډیا یوټیوب چینل لیدونکو ته خپل وروستی وینا یا پیغام ووایاست بس خدای پاک دې آباد لري هر ځای چې ځي خدای دې خوشحاله آباد لري تشکر الله مو ژوندي لره خیر اوسئ قدرمنو دوستانو نور حاجي صاحبان هم ناست دي نو دوی ته به مزاحمت نه کوو دوی به خپل مجلس بانډار وکړي بیا هم ډېره زیاته مننه ستاسو څخه
د هادي میډیا یوټیوب چینل لیدونکو خدای تعالی دې وکړي چې همدغه خپرونه تر وروستي پورې تاسو کتلې وي او ډېره زیاته مننه چې موږ مو وزغملو او دوستان مو ولیدله خواړه مو ولیدله د شاهد شینواري رستورانت هغه خوندور خواړه کله چې بیا تاسو خپل میلمانه راولئ نو باید تاسو دغه شاهد شینواري رستورانت څخه سیر نسئ د خوړو له کیفیت ښه ذایقه ښه چاپیریال ښه هغه ځینو خلکو پر اصطلاح ګرم ځای یخ ځای هر رقم چې تاسې وغواړئ هغسې ځای شته تر یو بل خپرونې پورې چې بیا زه ستاسو درنه چوپړ ته راځم تاسو پر خدای سپارم الله مو ژوندي لره خیرونه یو هلکه څه کوې هلته نه سوې موړ اوس دلته هم کاشې دغه هم خورې ډوډۍ وخوره بارډا ورسره وخوره سلیم احمد کاکو په تا پسې ګرځېدی هغه دی وینې مقصد دی بل کار نه لري دلته چې راغلی نه ماښام دومره ډېر خوراک یې کړی دی چې حد نه لري اوس بیا زه ورولم یو کش به بیا ورکړي ما کېدای شي دلته یو کیسه یې څنګه کیسه خلکو مخ ته چپ شو